دا سړک خپله چې اوږدوالی دی 15 متره دی او 20 متره یې بر دی. تقریبا د 3.5 تر 4 میاشتې په موده کې دا جوړ شوی. امارات په راتلو سره د خوراک یې کار شوي دي او بالخصوص د ښاروالۍ د خوا څخه دي هغه په تمامه معنا موږ د کیفیت ډاډ او اطمینان ورکوو. دا په دې خاطر چې بر علاوه د دې چې انجینر صاحبان د مقام د ولایت او د ښاروالۍ او شهرسازۍ او د اقتصاد تخنیکي کسان ورباندې موظفه د نظارت دي او د دې ټوله مواد چې تر دې لازم موږ تاسې ولاړو افتتاح یې کړو بهرهبرداري یې کړو ټوله مواد یې لابراتوارو د خوا څخه ټیسټ او لابراتوارو څخه باز او پازیټیو او مثبت دي. وروسته دې څخه چې مواد مثبت لابراتوار څخه اعلان شي بیا موږ اجازه ورکړو چې هغه مواد په صحیح کار شي. نو د دې د کیفیت لحاظه موږ ټولو فرعي ولسته اطمینان دی انشاءالله چې مواد او ټوله پر سړک باندې چې کوم شی کار شوی دی هغه په تمام معنا د کیفیت لحاظه عالي مقام لري. دغه سړک چې 15 متره یې اوږدوالی دی 20 متره یې سوري عرض دی. سرود د جوچو د بلوار او خپله د سړک 9 متره موټره وسایط لري. په مجموع کې د دې ټوله مصارف د برق د تنویر سره په 23.5 میلیونه افغاني باندې انشاءالله د ښاروالۍ د بودیجې څخه اعمار شوی. بالکل ټوله کار یې 3.5 تر 4 میاشتې وخت ونیو. کوم وخت چې موږ شرکت ته ټاکلی و شرکت په هماغه موده کې دا کار انشاءالله ختم کړي. په دې خاطر چې د بازار رش ډېر و موږ په شرکت باندې ډېر فشار راوړو. کوشش مو دا و چې پر وخت باندې دا سړک خلاص کړي. همدا ډول پر وخت یې دا سړک خلاص کړي. او څومره سهولت به ایجاد شي دا رابندان چې دی سهولت انشاءالله ډېر ایجادېږي. دا په دې خاطر دا دوه طرفه سړک دی. موږ به د راسته بازار څخه انشاءالله زیاتره موټر پر دې ساحې باندې ولاړ شي. په دې ساحې کې زموږ ډېر تجارتي او هغه کلینیکونه پر دې ساحې دي. نو انشاءالله د بازار رش به ډېر کمیږي. موږ به پر ښار پر نورو ساحو باندې کار شروع کوو. د موټر زیاتره رسامت لپاره همدې مسیر باندې او ډېر په ښار کې روښنایي ده او په ښار کې سړکان مخته روان دي. د خیره ښه کارونه روان دي. موږ ډېر خوشحاله یو. خدای دې توفیق ورکړي چې زموږ په ښار کې نور هم خدمت وکړي او موږ دا هیله لرو انشاءالله. پژواک خبري اژانس د پیښو رښتینې هنداره